ډېرو درنو خوږو مشرانو او کشرانو ملګرو، راځئ چې د سید ګورشاه د دیرې لږ سیل وکړو. ګورشاه چې د سید محمود شاه کاکا مشرې زوی دی او د حافظ عمران شاه مشر ورور دی، په سعودي عرب کې ژوند کوي. ډېر خوندور بني ادم دی. دا موږ اوس د میلې په شاخ روان یو. دا ځای کې د جمعې میله د یاروسین کلي مناویږي. دا یو ټریډ سنټر دی د ایډوکیټ رب نواز صاحب ځای، یو ډېر ښایسته جومات د الله تعالی کور. ملګرو راځئ چې د سید ګورشاه بهي دیرې ته لاړ شو. د بلاکونو یو فیکټري چې د منظر په دلکشۍ کې نور هم اضافه کړې ده. دا ویډیو د مسافرو وروڼو د فرمایش د ویډیوګانو یو سلسله ده. راځئ خوندونه ترې واخلئ. دا یو ماشین د کیسر خان کاکا دی. دا مونږه د ګورشاه بهي د لارې غاړې ته راتاو شو. دې ځای کې مسجد مسلم آباد او زمونږ د پیج ډېر دروند خوږ ملګری بخمنیر لالا، نورالبصر بسور صاحب دی، کورونه دي، دیرې دي او د هغې پیم دی دلته کې پاتې کېږي. ډېر ښکلې ایریا ده، ډېر ښکلې لوکیشن دی، ډېر ښایسته ښایسته آبادي دي. د لارې نه دواړو غاړو ته آبادي پراته دي. د پټو په منځ کې یو ښایسته نظاره او یو دلچسپ منظر پیش کوي. ملګرو که ویډیو هم خوښه شوه نو په کمنټس کې خپله رایه ضرور پیش کوئ. دې سره زمونږ حوصله افزایي کېږي او خوشحالیږو. سفر د ګورشاه بهي دی د دیرې په لور جاري دی. دا ځای کې د الیاس بهي دی کور او دیره هم شته. دغه مخامخ کورونه د سید ګورشاه بهي دی، د سید عمران شاه حافظ صاحب، د صفدر شاه بهي، د خیدر شاه بهي او د زبیر شاه بهي. زمونږ زبیر شاه بهي سره ملاقات وشو. هغه زمونږ ته هرکلی وویل. ډېر خوږ بني ادم دی. ډېر خوندور ګپه شپه ورسره ولګېده. دا د ګورشاه صاحب دی کور او دیره د زبیر شاه بهي. ګلونه ماشومان د ګورشاه بهي او د صفدر شاه بهي. راځئ چې دیرې ته وردننه شو. ښکلې دیره ده، د میوو ډکې دي پکې، د امرود. بل په دیره کې یو ګاډي ولاړو چې هغې سره د حاجي صاحب ډېره مینه ده. نور د الله تعالی پې ډېر لوی کرم او احسان دی. په دې ګاډي سره د دې خصوصي مینه ده، نو په دې وجه باندې دا په ځای کې ولاړې. زبیر شاه بهي زمونږ ښه اکرام وکړو، زمونږ ډېر قدر او عزت وکړو. الله تعالی دې قدر او عزت وکړي. دا ابیان شاه دی د سید ګورشاه بچې. ډېر ښکلي ماشومان دي. الله تعالی دې ورته نیک عمله دینداره قرآن خوانه لوی کړي. د ډېر خوندور ملاقات نه پس منګه د دې نه اجازت واغسته، د واپسۍ په لور روان شو. ملګرو اخیری کې به زه خاص به دستور دا ووایم چې د خپلو ځانونو ډېر ډېر خیال ساتئ. موږ په خپلو خصوصي دعاګانو کې یادوئ. موږ به تاسو ته دعاګانې کوو. او که ویډیو هم خوښه شوي نو کمنټس کې ضرور رایه راکړئ. د الله په امان.